د یو 15 کلنې ښځې واقعه چې د هغې عمر په تېرېدو دی او کورنۍ چې ده د هغې د واده هېڅ انتظام نه کوي، هغې په چغو چغو باندې ژړلي دي. دلته تاسو سره ویډیو هم شریکوم، د دغه ښځې خبرې به هم تاسو سره شریکې کړم چې دی په خپلو خبرو کې څه ویلي دي. دا وایي چې زما عمر 15 کاله دی، تر اوسه پورې زما واده نه دی شوی. وایي چې زموږ په خاندان کې په ډېر فخر سره دا خبره کېږي چې موږ بهر رشته نه ورکوو او نه بهر د چا نه ښځې کوو. دا ښځه چې عمر یې 15 کالو ته رسېدلی دی وایي چې زما ژوند اوس یو عذاب شوی دی، زما مور پلار هم زما په جذباتو باندې او زما په خواهشاتو باندې نه پوهیږي. وایي چې زما نه اوس یو ژوندی لاش جوړ شوی دی. کله هم چې خپلو خپلوانو کې واده وي نو زه چې خپلې همزولې ووینم چې خپلو خاوندانو سره په خندا خوشحالۍ باندې کیني پاسي، نو زه وایم چې زما داسې لیک لوست والا جاهل مور پلار نه ښه چې زما مور پلار انپړو یعنې هېڅ یې هم نه ویلي خو زما د واده بندوبست یې کړی، ځکه چې عمر یې 15 کالو ته رسېدلی دی او تر اوسه پورې د دې د واده غم نه کوي. او دا هم وایي چې زمونږ په کورنۍ کې چې کله زما مور پلار خپلې کمرې ته لاړ شي، ورونه او ورنداریانې مې خپلې کمرې ته لاړ شي، نو په دغه دوران کې زه په چغو چغو باندې وژاړم، ځان سره یوازې زه ډېره زیاته خفه یم او فکر کوم چې یو چا سره وتښتم او خپل عزت هغه ته وسپارم. خو بیا سوچ وکړم چې دا خبره زما دپاره ښه نه ده. بیا دا هم وایي چې کله کله مې زړه راډک شي چې یو چا سره وتښتم او هغه سره واده وکړم، خو بیا وایي چې هسې نه په یو داسې سړي باندې ورپېښه شم چې هغه زما عزت سره لوبې وکړي او بیا راسره واده ونه کړي. دا ښځه چې دا د دې سامراج او د دې معاشرې د ټول هغه مور پلار نه چې هغوی خپلو بچو ته همدغسې سلوک ورسره کوي، یعنې د خپلو بچو دپاره بهر رشته نه خوښوي او په خپله کورنۍ کې هغه پسې رشته نه راځي، نو د ټولو هغه مور پلار نه خفه ده او وایي چې د خدای دپاره د خپلو بچو خیال وساتئ، په خپلو بچو باندې رحم وکړئ او د خپلو بچو جذباتو سره لوبې مه کوئ. نو قدرمنو دوستانو، دا مې یو مثال تاسو ته کېښودو، باید چې په دې باندې تاسو هم سوچ وکړئ او که هر څوک هم د همدغسې خوی اخلاقو والا وي چې هغوی د خپلو بچو زندګي برباده کړي وي، نو باید چې د خپلو بچو د زندګۍ خیال وساتي.